امریکا ولې په دې حساس وخت کې ورخطا ده؟ امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ولې اشرف غني سره ټلیفوني تماس ټینګ کړ؟ دا چې ولسمشر غني ته د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په ټلیفوني خبرو کې څه ویلي دي، په همدغه ویډیو کې مکمل جزئیات را سره کتلی شئ. درنو لیدونکو السلام علیکم. ولسمشر اشرف غني خبر ورکړ چې ډونالډ ټرمپ ورته ټلیفون کړی دی او ډاډ ورکړی دی چې افغان دولت دا توان لري چې د سولې د پروسې مشري وکړي. دا ولسمشر غني د ښاغلي ټرمپ سره د خبرو په تړاو په داسې وخت کې ټویټ وکړ چې پر افغان حکومت د سولې د پروسې د ګډوډولو تړونونه پورې شوي دي. د اشرف غني مخالفین که په حکومت کې دننه دي او که بهر، د حکومت پر دا پریکړه نیوکې کوي چې 15,000 طالب زندانیان به نه خوشي کوي. ولسمشر غني سولې د هوکړې یوه ورځ وروسته د روانې مارچ میاشتې په لومړۍ نیټه وویل چې د طالب زندانیانو خوشي کېدل د امریکا واک نه بلکې د افغان حکومت واک دی. ښاغلي غني زیاته کړه د 15,000 طالب بندیانو د آزادولو لپاره هیڅ ډول ژمنه نشته. دا خبره مو په وار وار ډاکټر زلمي خلیلزاد ته کړې ده. دا مسله د خبرو اجنډا کېدای شي خو مخکې شرط نشي کېدای. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د امریکا او طالبانو ترمنځ د افغان سولې په تړاو تړون لاسلیک شو چې د طالبانو په وینا د یاد تړون تر لاسلیک کېدو وروسته به دغه ډلې ته 15,000 زندانیان د افغان حکومت له زندانونو څخه آزاد کړای شي چې مقابل کې به 1000 افغان سرتیري هم د طالبانو لخوا آزاد شي. د طالبانو د قطر دفتر غړي شیر محمد عباس ستانکزي تېره ورځ خبریالانو سره خبرو کې د خپلو 15,000 جنګیالیو خوشي کول د یو شرط په توګه مطرح کړل او زیاته یې کړه که چیرې د دوی زیات شمیر بندیان خوشي نشي نو بین الافغاني خبرې به هم پیل نشي. ګرانو لیدونکو په دې هیله چې دغه ویډیو به مو را سره تر پایه پورې لیدلې وي. که مو ویډیو خوښه شوې نو در سره لایک یې کړئ او چینل هم سبسکرایب کړئ.